قرآن کریم تکمیل تو رسولو پینزو پا یادا باندے 35 پناظرہ باندے اگر چنن هاغا دور دے پینزل لسم صدای دا او دا پینزل لسم صدای هاغا ماندی دور دے چدا سے کسان هم ستاسو پا معاشرہ کی موجود شتا چې قرآن راواغستو او د قرآن د پاسه دوی بول کړي دي او ستاسو په دې معاشره کې هغه خلک هم شته چې قرآنونه خواره کړه د پاسه پیسپیزه وکړل ستاسو زموږ باندې انسانانو دغسې دوه سترګې دوه غوږونه یو پوزه یو خوله او دائم وی چې مونږه کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله او ستاسو معاشره کې داسې کسان هم موجود دي چې قرآن یې د دري نه راواخیستو او زموږ یې راوبهولو وی ستا په دې دري کې په دې ځای کې څه کار دی چې ته دلته پروت یې د پاکستان په سرزمین باندې او بیا نمبر په نمبر ستا په معاشره کې داسې خلک هم چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړي دي د دومره ماشوم نه راوالی تر بوډا پورې د پیغمبر په شان کې ډېرو خلکو ګستاخی وکړي مخکې ورځو کې په سوالډیر کې مې یو سړي ګستاخي وکړه او دا هغه دپاره هم ډېر ملګري پیدا شو چې هغه ملګري وایي چې دا ګستاخي وه او دا نه وه او دې کې دا چل او دې کې دا چل ما ملګرو نه تپوس کولو ما که چېرې زما پلار یا ستا پلار زما مور یا ستا مور د هغې څوک بې ادبي وکړي د هغې څوک ګستاخي وکړي نو په دغه صورت کې تاسو چرته هم فتوې پسې نه اختلي چې د دې سړي باره کې څه فتوه ده دی وجل پکار دي که نه دي وجل پکار ټوله معاشره په دې ګواه ده د چا رور پسې چا کنځل وکړل د چا پلار پسې چا کنځل وکړل د چا مور پسې چا کنځل وکړل دا ریډ کلاشینکوف دی او په هغې ریپټ دی او شر ورله ورکړي په ځای تخته کې چا ونه وایي چې د فتوا اخیستې وه که د فتوا نه وه اخیستې د علماو نه تپوس کړه او که د علماو نه تپوس نه وکړې لیکن په هغه معاشره کې او په هغه حالاتو کې خالق ارض و سما تاسو له دومره توفیق درکړه چې 40 ماشومان هم قرآن تکمیل ته ورسولو او تاسو په هغه موقع باندې په خوشحالۍ باندې دې ځای کې ناست او د الله مېلمانه او د الله خوښ یې نو ځکه کینولي یې اوس چې زه وایم چې تاسو د الله خوښ یې نو ځکه دلته کینولي یې نو ته به هم ځان سره سوچ کوې چې زه په څه خوښ یم او زه به هم ځان سره سوچ کوم چې زه د الله په څه باندې خوښ یم آیا ما کوم داسې نیک کار کړی دی چې زه به د الله خوښ یم ته به هم دا وایې ځکه موږ خپل ګناه ته ګورو او د خپلو ګناهونو هغه بوری ته ګورو چې څومره ګناهونه موږ د ورځې او د شپې کوو